بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب مبادئ الصرف. تیر درس کې مو دا وویل چې د شپږ بابه لري د ثلاثي مجرد. د ماضي او مضارع د عین الفعل د حرکت په لحاظ شپږ بابه لري. دا فتح ضم لکه نصر ینصرو، او فتح کسر لکه ضرب یضربو، فتحتان لکه فتح یفتحو، کسر فتح لکه علم یعلمو. دا مو وویل. اوس د هغه تیر بحث قاعده ذکر کوي، قانون یې يتصرف الثلاثي المجرد بالنسبة لحركة عينه في الماضي والمضارع من 6 أبواب. گردان و اوړون قبلی ثلاثي مجرد نسبت و حرکت د عین ته په ماضي او مضارع کې گردان و اوړون کې د شپږو بابو څخه. فتح ضم چې هلته مخکې مثال وکړو لکه نصر ینصرو، یعنی په ماضي کې فتحه فرعین فتحه، په مضارع کې فرعین ضمه لکه نصر ینصرو. فتح کسر یعنی اول په ماضي کې فرعین فتحه او په مضارع کې فرعین کسره لکه ضرب یضربو، جلس یجلسو. دریم فتحتان دلته لکه فتح یفتحو چې په ماضي کې عین فتحه لري او په مضارع کې هم عین فتحه لري. کسر فتح، زه خو په اضافت نه وایم، کسر فتح نه وایم، دوی خو کسر فتح لیکي. دا چې یعنی لکه علم یعلمو په ماضي کې عین الفعل کسره لري، په مضارع کې فتحه لري. او ضم لکه کرم یکرمو چې په ماضي کې هم عین فتحه ضمه لري، په مضارع کې هم. کسرتان، ګوره د فتحتان او کسرتان خو به اضافت ویل کېږي، هغه نور هم باید به اضافت وویل شي. نو کسرتان لکه حسبه یحسبو چې په ماضي کې هم عین کسره لري، په مضارع کې هم عین کسره لري. اوس یې لږ تشریح کوي. الباب الاول مفتوح العین فی الماضي مضمومها فی المضارع. اول باب مفتوح العین دی په ماضي کې او مضموم العین دی په مضارع کې. ومنه جميع الافعال المضاعفه المتعديه. او د همدې باب څخه کاریږي ټول مضاعف متعدي فعلونه لکه مده یمده. ټول متعدي مضاعف فعلونه د دغه باب څخه کاریږي، یعنی ثلاثي مجرد کې د نصر ینصرو د باب څخه. الباب الثاني فتح کسر مثل جلس یجلس، یعنی په ماضي کې عین الفعل فتحه لري یا عین الکلمه فتحه لري، په مضارع کې کسره لري. ومن هذا الباب كل فعل حرفه الثاني ياء وكل مضاعف لازم وكل مضاعف لازم. او د همدې باب څخه کاریږي هر فعل چې دویم حرف یا یعنی اجوف یایی لکه باع یبیع. هر اجوف یایی د همدې دویم باب جلسه یجلسو یا ضرب یضربو باب څخه کاریږي. او دارنګه هر مضاعف لازم فعل هم په همدې باب کاریږي. دا دوی یعنی ښه قاعدې دي. الباب الثالث دریم باب فتح فتحن فتح فتح. دا چې یعنی په ماضي او مضارع دواړو کې عین الفعل فتحه لري. ويجب ان تكون عينه او لامه حرفا حلقيا. او په دې باب کې ضروري ده چې عین د فعل یا لام د فعل حرف حلقي وي. بې له دې دا باب نه کاریږي. بې له حرف حلقه په مقابل کې د عین یا د لام دا باب نه کاریږي. وحروف الحلق هي الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء. دغه شپږ حروف دي. الباب الرابع كسر فتح، كسره بیا فتحه. فرح يفرح، فرح کې عین الفعل کسره لري په ماضي کې، او په یفرحو کې بیا هغه عین الفعل فتحه لري. والخامس دا نو ټول یو ځای راوړي ځکه دا لږ کاریږي. والخامس ضم دواړه ضمې، یعنی دلته ضمتان چې ویل دلته نه پر دغه کې وزن یې نه پر جوړوي، فتحتان او کسرتان باندې وزن جوړوي، دلته هم ضمتان ویل کېدای شي. ضم ضمه او ضمه لکه
كرم يكرم شرف يشرف وافعاله كلها لازمه. د دې باب بیا یوه ځانګړنه دا ده چې کوم فعل پر دغه باب راسي هغه به خامخا لازم وي، متعدي په دې کې نه کارېږي. والسادس کسر شپږم باب دا دی چې کسره او کسره وي، ماضي کې هم عین الفعل کسره ولري، مضارع کې هم. واکثر افعاله تبدأ بحرف الواو، او اکثر افعال د دغه باب ده شروع په واو سوي، یعنی مثال واوي وي، لکه ورث یرثو. او که بې له دغه واو څخه وي نو هغه کې لږ دغسې کارېږي که ماضي کسره ولري، مضارع کې هم که کسره راسي نو فتحه هم ورسره وي، یعنی بې له واوه چې د کوم یو ماضي او مضارع دواړه په کسره وي د صحیح فعلونو ده، نو په هغه مضارع کې فتحه هم روایي، لکه حسب یحسب و حسب یحسب. قرآن کې عموما په فتحه دي ګوره یحسب ان ماله اخلده وتحسبونه هینا، خو په نورو قرائتو کې به کسره هم په دغه ځایو کې راغلې یحسب ان ماله اخلده. تطبیقات دا هغه تیر درسونه چې موږ ول د هغه تطبیق اوس کېږي. وایي تقدم معنا الامثله التاليه، زموږ سره دغه مثالونه مخکې تیر شو. نصر الله المسلمین فی بدر فهو ینصر اولیاءه، الله په بدر کې د مسلمانانو مرسته وکړه نو دی د خپلو دوستانو مرسته کوي، نو نصر ینصر شو. عرف زید السؤال الاول لكن لم يعرف الثانيه، زید په اول سوال پوه شو لیکن په دویم پوه نه شو، دلته عرفه دې کې عین الفعل چې دا را ده فتحه لري، په لم یعرف کې کسره لري، یعنې دا دویم باب شو. فتح محمد الباب، محمد ور پرانستی، وسيفتح النافذه او کړکۍ به پرانیزي، نو فتح یفتحو دې کې دواړو کې د عین الفعل فتحه لري، فتحتان دي. علم الله ما مضى وهو يعلم ما سيكون، الله پوه دی په هغه څه چې تېر شوي ده او پوهېږي په هغه څه چې واقع کېږي. نو علم یعلم په دواړو کې د عین الفعل چې د لام حرف دی دا په ماضي کې کسره لري، په مضارع کې فتحه لري. جمل زید باخلاقه والانسان یجمل باخلاقه، زید په خپلو اخلاقو ښایسته شو او هر انسان په خپلو اخلاقو ښایسته کېږي. نو جمل یجملو دا مابین حرف چې میم دی دا په ماضي کې هم ضمه لري د عین الفعل او په مضارع کې هم. حسب زید عمرا عالما وهو يحسبه فاضلا، زید پر عمر د عالم ګمان وکړ او دی د فاضل ګمان ورباندې کوي. نو دا وهو دا داسې هم کېدای شي دغه زید پر عمر د عالم ترڅنګ د فاضل ګمان وکړي، داسې هم کېدای شي او داسې هم کېدای شي چې دغه عمر بیا پر زید د فاضل ګمان کوي. هغه چې هر څه یې خو اوس زموږ د هغه سره کار نه، زموږ د حسبه یحسبو سره کار. دلته دغه عین الفعل چې د سین حرف دی په ماضي کې هم کسره لري، په مضارع کې هم کسره لري. دلته وایي انظر الى الجدول ثم املأه، دې جدول ته وګوره بیا همداسې ډک کړه. نو دلته باب لیکلی دی چې اول باب، دویم باب، دریم باب، داسې تر شپږم پورې. دلته بیا حرکت عین لیکلی دی او دلته مثال اول یعنې د ماضي لیکلی، دلته مثال لیکلی چې اول مثال دی، دلته بیا دویم مثال دی. نو مثال کې په اوله خانه کې ماضي راوړي، په دویم کې مضارع راوړي، دواړو کې همداسې کړي دي. نو الباب الاول چې راغلی دی نو حرکت عین فتح ضم دی، یعنی په ماضي کې فتحه، په مضارع کې ضمه. مثال دی نصر دا د ماضي مثال دی، ینصرو د مضارع مثال دی. دوه مثال چې ورته راوړی دی نو د همدې باب دی. اخذ ماضي کې عین فتحه لري، خا حرف دی، مضارع کې یاخذ ضمه لري. اوس دویم باب چې دی دا نو ځینې ځایونه ځینې ډک کړي، ځینې ځایونه خالي پرېږدي. مثلا عرف یعرفو، دلته دغه حرکت العین کې به دلته څه ورته لیکئ؟ فتح کسر، دلته به فتح کسر ورته ویل کېدی خالي خونه کې. بل به هم دغسې باب په دا دویم مثال کې راوړي. مثلا عرف یعرفو، جلس یجلسو به دلته راوړي.
دریم باب نو اوس دریم باب کوم فتحتان دلته دغه دریم باب دغه فتح دلته خو فتحتان ولیکي دلته اوس نو او مثال اول به د ماضي کې فتح ورته راوړي مضارع کې به یفتح ورته راوړي دویم مثال مثلا خلع یخلع منع یمنع داسې نور بابونه شته چې ورته راوړي څلورم باب نو دا سامعه یسبو یعنی دا ماضي کې مکسور العين او مضارع کې مفتوح العين نو کسر فتح بدلته ولیکي کسر فتح دلته علم ماضي مثال علم د مضارع کې به یعلم ولیکي دا دویم مثال کې به همداسې فعل سامع يسمع فهم يفهم ورته راوړي پنځم مثال ضمن یعنی داسې پنځم باب خو هغه دی چې پنځم باب چې دواړه مضموم العين نو دلته به ولیکي مثلا مثال د ماضي شرف مضارع کې به یشرف ولیکي او دا دویم مثال کې به ماضي دلته ولیکي مثلا عظم او مضارع کې به یعظم ولیکي شپږم باب دی کثرتان نو اول به دلته ماضي مثال کې حسب مضارع خو يحسب دي خپل لیکل او بل به مثلا ورث يرث ورته ولیکي نو د خلاصه د دې باب الفعل الثلاثي المجرد نو څو باب لري شپږ باب لري الباب الاول فتح ضم فتحه او ضمه فتحه لك ماضي نصر دا باید په اضافت ولسي ماضي د نصر او ضمه لك مضارع د ينصرو الباب الثاني فتح كسر يعني فتحه په ماضي د ضربه کې او کسره په مضارع د یضربو کې الباب الثالث فتحتان دغه فتح یفتح ته باب ثالث نه چې کله ودا د اول باب دی نه د نصر ينصرو د باب دی یا کله ودا د نصر ينصرو د باب دی یعنی هغه چې ماضي مفتوح العين او مضارع مضموم العين فتحتان ماضي فتح مضارع يفتح يعني فماضي د فتح کې او مضارع د يفتحو کې فتحتان چیرې فماضي د فتح او مضارع د يفتحو کې دا د مطلب فتحتان فماضي د فتح او مضارع د يفتحو کې الباب الرابع كسر فتح كسر او فتح دا چیرې ماضي علم مضارع يعلم دا فماضي د علم او مضارع د يعلمو کې دا یعنی مثالونه د نور کمسه الباب الخامس زمو زمي دا څنګه ځای کې کاری ځکه ماضي کرم مضارع يكرم دا فماضي د کرم او مضارع د يكرم يعني مثال مثلا ماضي كرم ومضارع يكرم الباب السادس كسرتان شپږم باب دا چې دواړو کې کسرې لکه ماضي حسب مضارع يحسب دا بل باب شروع کړي دلته به یو څه دغه ابواب اجراء نن ور باندې وکړو وخت ورته لرو نو ركب احمد دراجة احمد پر سایکل سپور يركب احمد دراجة احمد پر سایکل سپور دا کوم باب دی نو دا کسر فتح دا څلورم باب دی هغه لکه علم يعلمون شرب محمد بعد الماء محمد ځینې اوبه وڅښلې يشرب محمد بعد الماء شرب يشرب دا هم دغه څلورم باب دی لکه علم يعلمون سمع ابراهيم صوت المؤذن يسمع ابراهيم صوت المؤذن ابراهيم د مؤذن غږ واورید او ابراهيم د مؤذن غږ اورید سمع يسمع دا کوم باب دی دا هغه څلورم باب دی لکه علم يعلمون يعني كسر فتح النساء غسلن الملابس ښځو کالي ووینځل النساء يغسلن الملابس ښځې کالي وینځي
غسلنا یغسلنا دا ماضی کې مفتوح العین، مضارع کې مکسور العین، دا دویم باب دی. کسر فتح کسر. عبد المسلمون الله الواحد يعبد المسلمون الله الواحد. مسلمانانو د الله یو الله عبادت وکړ، مسلمانان د یو الله عبادت کینو. عبد یعبدو دا کم باب اول باب. فتح ضم لك نصر ينصر. شكر المسافر السائق، مسافر ده ډرایور څخه یا د موټروان څخه منندویي وکړه. یشکر المسافر السائق، منندویي ورڅخه کوي. نو شکر یشکرو دا فتح ضم اول باب دی لکه نصر ينصر. قرأ عمار 10 صفحات، عمار لس صفحې ولوستلې. يقرأ عمار 10 صفحات، عمار لس صفحې لولي. نو قرأ يقرأ دا فتحتان، دا دغه دریم باب دی لکه فتح یفتحو. و دریم باب کې حملت خدیجة الطعام، خدیجه خواړه راواخیستل. تحمل خدیجة الطعام، خدیجه خواړه رااخلي. نو حملت تحملو دا فتح کسر، دا دویم باب دی لکه ضرب یضربو. فرح محمود بالخبر یفرح محمود بالخبر، محمود په خبر خوشاله سو، محمود په خبر خوشاله کیږي. فرح یفرحو لکه علم یعلمو، دا څلورم باب دی. حسن ثواب الصائمین، ښه دی او غوره دی ثواب د روژاتیانو. یحسن ثواب الصائمین، او غوره بلل کیږي. حسن یحسنو ضمه و ضمه دی، دا لکه کرمه یکرمو پنځم باب کیږي. التدریب الثاني عجب کما فی النموذج وضبط عین الفعل بشکل، داسې جواب ورکړه لکه په دې بیلګې کې او دا عین الفعل په حرکاتو تنظیم کړه. راکب محمد فی الحافلة، محمد په بس کې سپور سو، مضارع چې راوړي. یرکب محمد فی الحافلة، محمد په بس کې سپریږي. اوس نو دغه لعب الولد فی الملعب، ماشوم په لوبغالي کې لوبې وکړي، لوبځای کې لوبې وکړي. نو مضارع به یلعب الولد، یلعب الولد فی الملعب، دا نو دغه علم یعلمو باب. شرب الاولاد الحلیب، ماشومانو شیدې وڅښلې. یشرب الاولاد الحلیب. سمعت اسماء خبرا سعیدا، اسماء خوشالونکې خبر واورېد. تسمع اسماء، دا د ښځې نوم دی. تسمع اسماء خبرا سعیدا. سمعت تسمع، دا علم یعلمو باب دی. بله بیلګه نزل الخطیب من المنبر، اول دی دا باب چې بدلیږي، دا ګوره دا دغه باب و، دا د علم یعلمو یعنې هغه څلورم باب. اوس دلته بیا مثال د دویم باب درته راوړي، د دویم باب مثال درته راوړي. نو اول نموذج درته راوړي، نور بیا ورته کوه. نزل الخطیب من المنبر، خطیب له منبر راکښته سو. ینزل الخطیب من المنبر، دا فتح کسر لکه ضرب یضربو. نو عرف المریض نتیجة الفحص، مریض د ازموینې په نتیجه پوه سو. نو مضارع یعرف المریض نتیجة الفحص، دا دویم باب دی فتح کسر لکه ضرب یضربو. دا ټول دغه باب دی. غسلت عبلة الاوانیه، عبله د یو ښځې نوم دی. عبله لوښي ووینځل. تغسل عبلة الاوانیه. نطق عبد القيوم بالعربية، عبد القيوم په عربي وغږېدی. ينطق عبد القيوم بالعربية، دا مکسور العین باب دی، په مضارع کې مکسور العین دی. اوس بیا راځو هغه فتحتان، د هغه نموذج راوړي چې ماضي او مضارع دواړه مفعولین وي. اول مثال راوړي فتح عامر باب البيت یفتح عامر باب البيت. عامر د خونې ور پرانیستی او عامر د خونې ور پرانیزي. نو قرأ محمد ما تیسر من القرآن، محمد هغه برخه د قرآن ولوستل چې ورته اسانه. نو مضارع به یقرأ محمد ما تیسر من القرآن، محمد لولي.
ذهب الأولاد إلى السوق في يومي الاثنين والثلاثاء. کوچنیان بازار ته د دونی و درېنۍ په ورځ ولاړه. يذهب الأولاد إلى السوق في يومي الاثنين والثلاثاء. نفع الله بك يا عبد الله. الله دې په تا سره خلکو ته ګټه ورسوي عبد الله. ينفع الله بك يا عبد الله. دا خو هغه باب چې اوس پنځم باب ته راځو چې ضمتان یا ضم. عظم ثواب طالب العلم. طالب العلم ثواب لوی دی. يعظم ثواب طالب العلم. نو اوس نور مثلا قرب وقت الاكل، د خوراک یا د خوړلو وخت نږدې شو. يقرب وقت الاكل. حسن بك ان تقول كما يقول المؤذن. ستا دپاره دا ښه دی چې داسې وینا وکړې لکه مؤذن چې وایي. يحسن بك ان تقول كما يقول المؤذن. سهل عليك صعود الجبل. تا ته د غره ختل اسانه دي. پر تا باندې غره ته ختل اسانه دي. يسهل عليك صعود الجبل. تا ته اسانه کېږي. نموذج دا بیا د هغه اول باب مثالونه دي. نفر ينصره. كتب أحمد الرسالة. أحمد پیغام ولیکي. يكتب أحمد الرسالة. أحمد پیغام لیکي. مكث عبد الغني في المستشفى. عبد الغني په روغتون کې وخت تیر کړ. يمكث عبد الغني في المستشفى. هغه مضارع ده. شعر المريض بالحمى. ناروغ د تبي احساس وکړ. يشعر المريض بالحمى. ناروغ د تبي احساس کوي. خرج عبد الله من مكة. عبد الله له مکې څخه ووته. يخرج عبد الله من مكة. دریم تمرین. حول الفعل الماضي إلى مضارع. دلته ماضي فعل مضارع ته واړو. واضبط عين الفعل بالشكل او دا د فعل عين په حرکاتو تنظیم کړه. ركب أحمد الحصان. أحمد پر آس پورسو. مضارع يركب أحمد الحصان. داغه علم يعلم څلورم باب دی. لذي دا ټول دغه څلورم باب یا دا متفاوت راوړي، مختلف راوړي. ځکه مخکې مثالونه راته راوړل. اوس نو ګډې راوړي چې باید تی پکې وپېژنې. مخکې خو د هر یو مثالونه بیل بیل د هر باب د جلا راوړي. لزم الطفل امه. ماشوم خپل مور راټینګ کړه، نه ځینې بیلیږي. يلزم الطفل امه. اكل محمد لحم الدجاج. محمد د چرګ غوښه وخوړل. يأكل محمد لحم الدجاج. دا بیا د اول باب څخه راغی. نصر ينصره. حسب ابراهيم اباه مسافرا. ابراهيم ګمان وکړ پر خپل پلار چې دی مسافر دی. يحسب ابراهيم اباه مسافرا. قرب وقت الصلاة. د لمانځه وخت نږدې شو. يقرب وقت الصلاة. ذهبت سعاد إلى المكتبة. سعاد کتابتون ته ولاړه. تذهب سعاد إلى المكتبة. التدريب الرابع. څلورم تمرين. حول الجمل الآتية كما في النموذج. دا جملې واړه لکه په دې بیلګه کې دي. دلته هغه مضارع ده، خو صرف اول کې مثلا فاعل اسم ظاهر و تطلبو فعل دی، ورپسې فاعل راغلی. په دوهم کې بیا هغه فاعل را مخکې څه مبتدا ځینې جوړه سي، بیا د فعل فاعل د دغه مبتدا ضمیر سي. مثلا دلته دی تطلب الحاجات الماء. تطلب الحاجات ماء. حاجانې اوبه غواړي. الحاجات يطلبن ماء. په پښتو کې دواړه یو رقم ترجمه کوي. حاجانې اوبه غواړي. لكن في عربي کې الته جمله فعلیه ده، دلته دویم کې جمله اسمیه ده. مثلا تطلب فعل مضارع، الحاجات فاعل مرفوع ماء مفعول به. دویم مثال کې الحاجات مبتدا مرفوع، يطلب فعل مضارع مبني پر سکون، نون ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل يطلب. دا نون بیا دلته ضمیر دی مبني پر فتحه په محل کې د رفع چې راځي د هغه حاجات. دا فاعل د یطلب نه دی.
او ما ان مفعول به دا فعل د خپل فاعل او مفعول به سره دا جمله په محل کې د رفع خبر د الحاجات لپاره، نو دا به جمله اسمیه شوه. په پښتو کې خو په ترجمه کې ډیر فرق نه راځي، بلاغت کې البته دی یو لږ فرق ورکوي. په هغه اوله جمله کې د فعل اسناد یو وار حاجات ته سوی، دوهمه جمله کې گویا چې دوه واره سوی، یو وار یې ضمیر ته سوی، دوهم وار بیا د ضمیر سره خپل حاجات ته سوی. یعنې په دا دوهم کې بیا د فعل اسناد یو څه تاکید او ټینګار پکښې دی. په پښتو کې په ترجمه کې خاص فرق نه راځي، لیکن طریقه د استعمال یې دا ده چې جمع اسم چې د اول فعل راوړي بیا اسم راوړي، نو فعل به د مفرد په صيغه راوړي، او که د مخه اسم راوړي وروسته فعل ورته راوړي، نو که جمع و د فعل سره به د جمع ضمیر راوړي، که تثنیه و د فعل سره به د تثنیه ضمیر راوړي. دغه قانون دلته تاسو باید زده کړئ. هغه زموږ استاد په کتابو کې داسې تعبیر کوي چې اذا اسند الفعل الى الظاهر وحد ابدا، چې فعل اسم ظاهر ته اسناد وشي همیشه مفرد راوړل کېږي، لکه د تطلب الحاجات معا. نو دلته اوس ته جمع نشي راوړل، ځکه چې که یو چې یطلبن الحاجات معا، طلبوي دوی حاجانې وبه، یارې دوی وایي بیا حاجانې وایي، داسې تکرار نه غواړي. نو هلته خو حاجات ذکر دی او دا بل ځای حاجانې طلبوي دوی وبه، نو د یطلبن په عربي کې باید بیا د فعل سره ضمیر ذکر شي. نو همداسې دا نور مثالونه دي. تدرس المسلمات احکام الصلاة، مسلمانې ښځې د لمانځه احکام لولي. المسلمات يدرسن احکام الصلاة، دلته به يدرسن به ورسره وایي. ترقد المريضات في المستشفى، مریضې مېرمنې په روغتون کې ویده کېږي. المريضات يرقدن في المستشفى. تسجد المسلمات لله، مسلمان ښځې الله ته سجده کوي. المسلمات يسجدن لله، دا خو د جمع مؤنث ضمیرونه. اوس د مذکر ضمیرونه هم داسې راوړي. يذهب الفلاحون الى المزارع، بزګران و مزرعو یا باغونو ته ځي. مزرعه پخوا دغه د کرنې مځکې ته ویل، د کښت ته، اوس باغونو ته هم دوی دا کار کوي. الفلاحون يذهبون الى المزارع، دلته چې فلاحون رامخکې نو فعل دلته يذهبون کې بیا جمع کړی، لکه هلته هغه تطلب الحاجات والحاجات يطلبن، دلته عین هغه کار شوی دی. ينصح الاطباء المريض، ډاکټران ناروغ ته نصیحت کوي. الاطباء ينصحون المريض. يبدأ المهندسون عملهم غدا، انجنيران سبا خپل کار شروع کوي. المهندسون يبدأون عملهم غدا، انجنيران سبا خپل کار شروع کوي. يقرأ المجتهدون كثيرا، زحمتکش خلک ډیر لوست کوي. المجتهدون يقرؤون كثيرا، زحمتکشان ډیر لوست کوي، یعنی څوک چې زحمت باسي هغه باید مطالعه ډیره کوي. او دا بل هم وایي، دا فعل ماضي او مضارع ته وړم. مثلا حسبت السفر سهلا احسب السفر سهلا، سفر د اسانۍ ګمان کوم. نحن نطقنا بالعربية، موږ په عربي وغږېدو. نحن ننطق، هغسې چې هلته جمع متکلم، دلته د جمع متکلم راوړي. نحن ننطق بالعربية. الأولاد ذهبوا إلى الحديقة، ماشومان یا کوچنیان باغچې ته ولاړل. الأولاد يذهبون إلى الحديقة. هما كتبا عنوان المستشفى، دوی دواړو د روغتون ادرس ولیکئ. هما يكتبان عنوان المستشفى. پنځم المسافرات شعرن بالجوع، مسافر ښځې د لوږې احساس وکړ. المسافرات يشعرن بالجوع. يا أولادي هل قرأتم تاريخ صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بچانو تاسو د پیغمبر وسلم د صحابو تاریخ لوستی دی. يا أولادي هل تقرؤون، قرأتم پر ځای هل تقرؤون. يا مسلمات هل عرفتن الإسلام، أي مسلمان تاسو اسلام پیژندلی. يا مسلمات هل تعرفن الإسلام. اتم يا
یا فتیان متى دخلتما بهو المسافرین. ای دوه ځوانانو تاسو څه وخت د مسافرونو انتظار ځای ته داخل سواست؟ د هوایي ډګرونو کې چې هغه انتظار ځای. یا فتیان متى تدخلان بهو المسافرین. او دا بل ځای کې نو وایي دغه فعلونه چې خط تر لاندې د هغه که ماضي وي مضارع راوړه او که مضارع ماضي راوړه. و اما السائل فلا تنهر، نو دا مضارع ده، ماضي نهر دی. او دا د فتح یفتحو باب دی ځکه چې عین الفعل حرف حلق دی. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. يدخلون مضارع ده، ماضي دخل دی، نصر ينصرو باب دی. لقد خلقنا الانسان، خلقنا ماضي ده، مضارع نخلقو یخلقو ویل کېږي. ایاک نعبد، دا مضارع د نعبد، ماضي عبده دی. الم یجعل کیدهم فی تضلیل، یجعل مضارع ده، ماضي جعل دی. ارأیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوى، نو امر ماضي ده، مضارع یأمر دی، نصر ينصرو ده. خلاص ده ان شاء الله.